कुदरत का जब कानून का हैरानी हम ए यारान पे ژوندون हिस्ना پوهیږم داسې حال ته مخامخ کړمه داسې حال ته مخامخ کړمه ژوندون خپل هر څه ووایم د نن او د خپل د وایس اف امریکا ډیوا ګرانو مینوالو په مری کې ولاړ یم د وړوکي اختر د پاره د پښتو فلمونو تیاری شروع دي او د یو فلم راجا شوټینګ هم د مری په غرونو کې کیږي نن تاسو ته هم د نږدې نه خایم چې فلم جوړیږي څنګه چې د سپرلي هواګانې وې خوږې خوږې ګرانو مینوالو دغه فلم په سټ را سره د پښتو فلم وتلې ستوره ښاغلی ببرک شاه موجود دی دوی سره لږې خبرې کوو او دوی نه اورو چې په فلم کې څه دي د کردار پکې څه دی ببرک شاه کلر ته وایو ستړی مه شي ډېره مهرباني جي دغه فلم کوم فلم روان دی د اختر دپاره نوم یې څه دی قصه یې څه ده او ستاسو رول پکې څه دی زما یو پازیټیو کریکټر دی هیرو کریکټر دی او پولیس والا یو کریکټر دی هغه پکې دی د بدې خلاف د یو جنگ دی په فلم کې چې هغه چلی لګیای او ستاسو پکې د پولیس کریکټر دی او جی ما پکې پولیس والا څه مو خیال دی په دې دور کې چې کوم موږ ګورو زموږ پولیس والانو ته موقع ملاویږي چې په غرونو کې جنکو سره سندرې ووایي په حقیقي ژوند کې نو خپلې ښځې خو به یي په کار دی سره وایي که نه چې نور ورته نه ملاویږي څونه امیدونه مو دي د دې فلم نه څه نوی والی پکې ورکوئ نوې خو داسې ده چې په دنیا کې ما نه خیال چې څه نوي شته دی خو بس پیش کول چې کوم انداز دی هغه بدلیږي را بدلیږي خبره خو مغه ده بدي او د خوالې جنگ دی څه مو خیال دی چې په پښتو کې فلم بره لاړه که لاندې را روان دی ما خو خیال دی چې پښتو فلم کاروباري لحاظ سره خو لاندې رالو بلکې د زاړه دور نه خو ښه نه دي اوس هم ما خیال دی چې حالانکه ټیکنیک مونږ سره زیات ایډوانس دی اوس اکوپمنټس مونږ سره زیات دي خو بیا هم کاروباري لحاظ سره هغې لیول ته لا نړو چې کوم لیول ته پکار چې دا تللی وي پښتو فلم خو پکار چې اوس انټرنیشنلایز وي وجې څه دي علتونه څه دي چې بیا پښتو فلم دغلته نه رسي چینل نشته ورپسې دا ټول پرایویټ خلک لګیا دي بیسیکلی کوپریشن نشته دی کوپریټیو سیکټر نشته دی تاسو وینئ چې په هندوستان کې نن سبا په نفسیاتي موضوعاتو باندې د تصوف موضوعاتو باندې په ډیرو حساسو موضوعاتو باندې فلم جوړیږي او خلک مجبور شي چې دغه فلم هم ګوري او د دې باندې خلک پیسې هم ولګوي تاسو دغه شیانو ته کله سوچ کړی دغه طرف ته تللی چې تاسو هم په دغه حساسو موضوعاتو باندې فلمونه جوړ کړئ او نویوالی ورکړئ او خلک مجبور شي تاسو سپورټ کړي خلک خو داسې ده چې کوم ویورز دی هغې خو ګوره که هغوی نه سپورټ کول نن به دا فلمونه نه جوړېدی او باقي پاتې شوه د زمونږ دا انګل باندې سوچ کول چې نور موضوعاتو باندې فلم جوړ شي نو هغه صرف هغې صورت کې جوړېدی شي چې تاسو مارکیټ ریکوري دومره زیات وي چې خلک هلته ایکسپریمنټ کولی شي تر څو پورې چې تاسو فیملیز سینما ته نه راځي بزنس په ګرو نه کوي राजायम 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 राजा राजायम राजा मलंगी में दाग का गुला खुज तेरा सरा गरीबी में दाग का गुला खुज तेरा सरा तची जमा सरा वफा करे बाचायम बाचा राजायम 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 राजा राजायम राजा राजायम राजा والو دا وخت را سره دغه فلم په سټ باندې
بیندیا رانی ولاړه ده چې په دغه راجا فلم کې د ښاغلي ببرک شاه سره د هیروین کردار ادا کوي او فکر کوم چې په پښتو باندې هم نه پوهیږي دې سره په اردو کې خبرې کوو کیسا رہا فلموں میں کام کرنے کا تجربہ मेरी सोच से भी बहुत अच्छा और बहुत अच्छा लग रहा है आउट डोर और सब वो लोग अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ये फ़िल्म में जितनी कोशिश होगी दिल लगा के काम करूँगी। इससे पहले फिल्म में काम किया है कि नहीं फर्स्ट टाइम है नहीं फर्स्ट टाइम है जी। फिल्म में क्या किरदार अदा कर रही हो सेकंड हीरोइन का। अपने किरदार के बारे में कुछ आगाही है पहले से कि नहीं नहीं अभी जो रोल्स मिलेगा उसके साथ साथ पता चलेगा क्या किरदार है मेरा। पश्तो फिल्मों का इंतखाब क्यों किया पश्तो की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है आर्टिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और ड्रेसिंग अच्छी है और इनके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सब बहुत अच्छे हैं। मुस्तकबिल में क्या इरादा है उर्दू पंजाबी फिल्मों में भी काम करोगी या पश्तो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होगी कि पश्तो में करूँ। मुसलमान है कि तुम्हें शक नहीं کم فلم په سیټ باندې چې موجود یو د دې فلم ساز او هدایتکار ښاغلی ارشد خان را سره ناست دوی سره لږ د دې فلم په حواله باندې خبرې کوو. د دې فلم کهانی دغه دا دی چې دې کې د پلار او د زوی سینټیمنټس دي. جمیل صاحب پکې ډېر ښه کار کړی دی شاهد صاحب دی پکې ببرک دی دلبر دی نور داسې ډېر ښه آرټسټان دي. بس دې کې میسج دا دی اهم خبره پکې دا ده چې کم انسان په غلطه طریقه پیسه ګټل غواړي د هغې اخري انجام څه دی. د دې فلم یوه هیروین را سره ولاړه ده لیلا نواب دې سره به لږې خبرې کوو. لیلا ستړې مه شئ. السلام علیکم څنګه تاسو ښه دغه فلم کې مو کردار څه دی او د دې نه مخکې مو په څونه فلمونو کې کار کړی جی دا خو زما خیر پنځم فلم دی او دې کې زما دویم کریکټر دی د هیرو نه پسې کوم کریکټر دی هغه زما کریکټر دی او ډېر ښه کریکټر دی. دا فلم ته څنګه راغلی اوس خو دا ډېرې پوښتنې نه راځي فلم ته یریږي وایي چې ماحول ښه نه دی او دا تاسو به څه وایئ د فلم انډسټري خو ډېر ښه حالات دی که پروډوسر دی او که ډایرکټر دی او که څوک آرټسټان دي نو ټول د یو بل ډېر زیات عزت کوي. کیرن چې دا هغه نه زه ډېره زیاته متاثره یم او هغه زما ترور ده نو زه امید لرم چې لکه زه به د هغې په ځي باندې یو زګي نیسم نو به زه د هغې د شوق نه هغې ډېر ښه ایکټینګ او ډېر ښه ډانس او ښه ډېر دغه کولو نو بس د هغې چې ما ایکټینګ هر څه کېدو نو هغه جنون زما هم په سر شو. پښتو فلمونه چې کوم جوړیږي د دې قابل به چې تاسو پکې داسې کار کوئ چې پښتانه د خپل فیملي سره وګوري. خیر مخکې خو به داسې دغه کېدل او اوس خو داسې نه ډرسونه داسې اچولی کېږي او نه داسې کپړې اچولی کېږي نو خلک اوس کتی شي کور کې. زاړه فلمونه دې کتلي چې زاړه زمونږ کومې هیروین وي یاسمین خان سوریا خان نصرت چین د دې فلمونه دې کله کتلي نه چې دا زاړه فلمونه خو مې چېرته نه دي کتلي او دا اوسني فلمونه مې کتلي دي. نو تا ته اسې کوم قسمه کردار په فلم کې زیات خوند درکوي چې ته څنګه کردار وکړي؟ بس زما خو اصل کې کردار چې دی که نه هغه د ویلنانو سره ډېر خوښ دی چې ویلن یې پکې سمګلر خلک او بس زما ویلنانو سره ډېر خوښ دی کریکټر. په عام ژوند کې خو ویلن نه نه بس غوسه خو کوم خو لکه بس کور کې مو ډېره غوسه نه کوم خو خیر داسې مې ډېر خوښ دی ویلن سره کریکټر. سارا خاندما یم حیران چې اخر زبس کوما دغه راجا فلم په سیټ باندې را سره د فلم هیرو ښاغلی شاهد خان ملګری شوی دی دوی سره به د دې فلم په حواله باندې خبرې اترې کوو. موږ خو خپل کوشش کوو چې څونه موږ نه کیږي
یعنی مونږ هر اختر لم کوشش کوو چې نوي فلمونه ورکو او بیا منځ کې چې کوم وخت راځي ای د پاره هم کوشش کوو چې یاره نوي فلمونه جوړ کړو خو مونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ سره نه د ګورنمنټ څه سپورټ شته نه مونږ سره د پرنټ میډیا څه سپورټ شته نه مونږ سره د الکترونیک میډیا څه سپورټ شته مونږ بس صرف یوازې لګیو چې سم وکړو بس هغه کوو لګیو خپل کوشش کوو باقي تنقیدونه خو په مونږ ډېر کېږي خو زما خیال دی په دې پښتونخوا کې داسې یو نر سړی ونه لیدو صرف تنقید له به راشي خو داسې یو نر سړی مې ونه لیدو چې یار زه فلم جوړوم زه انویسټمنټ کوم زه پیسه لګوم او زه یو داسې فلم جوړوم چې هغه د تاریخي فلم هم وي او هغه د زمونږ د معاشرې عکاسي کوي زمونږ د پښتنو عکاسي کوي نو داسې یو سړی ما چېرته مو نه لیدو که زمونږ مثلا خبره دا غټې غټې پارټۍ دي غټ غټ لیډران دي غټ غټ خلک دي غټ غټ انویسټران دي عرب پتیان کرب پتیان خو زمونږ خو ګوره څونه بدقسمتي دا ده یعنې یو سړي دا ونه کړه چې یاره د پښتو ژبې خدمت کوم زه د یو چینل جوړ کوم نه هېڅ دې طرف ته هېڅ توجه نشته صرف او صرف تنقید له تکړه چې موږ به تنقید کله کوو د خیره سره ګوره زموږ بدقسمتي د ټولو نه مخکې دا چې زموږ د پښتو فلم سینسر بورډ هم نشته فلم به هله چلیږي او فلم به هله جوړیږي چې زموږ په صوبه کې سینماګانې جوړې شي اوس چې دا کومې سینماګانې پاتې دي نو دا به زما چې څومره خیال دی د 2-3 کالو کې به دا هم ختم شي نو د پښتو فلم به نام و نشان د فلم انډسټرۍ نه د دنیا نه د پښتو فلم نامه ختمه شي تاسو د شاهد خان د خولې نه واورېده چې هغوی په داسې حالاتو کې هم چې د پښتو فلم په حکومتي کچ یا د پاکستاني میډیا لخوا هغه سرپرستی نه کېږي کومه چې په کار وه خو د دې باوجود هم دوی دغه فلمونو باندې که محنت کوي هلته پې درنه سرمایه هم لګوي فلم جوړوي مارکیټ ته ورکوي خو د دې د خبرو نه یوه خبره چې د دې د خولې نه راووته هغه ډېره خطرناک هم ده او افسوسناکه هم چې په پېښور کې یا په خوا او شا کې که د ګوتو د شمېر څو سینماګانې پاتې شوي دي هغه به هم په کال 2 کې که حالات داسې پاتې شو د منځه لاړې شي او دغسې به د پښتو فلم د همیش دپاره خاموش شي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا.